د لوړو زده کړو وزارت له علمي مرستیال ښاغلي دکتور لطف الله خیرخوا سره مرکه کړې. اوسنی وخت کې چې څه ډول ادبیات لازم دي چې موږ د اسلامي مفاهیمو د رسولو لپاره هغه باید وکاروو. په فکري او سیاسي لحاظ د مسلمانانو رهبري را په غاړه ده. ډېری ځوانان خپل اسلاف نه پیژني له امله ښوونیز نظام دی او که د علماو بېغوري. ټول هغه حرکتونه چې موږ ترې د هغوی د تجربو نه استفاده کولی شو، نو په دې کې نه کوم شرعاً کوم مشکل شته او نه عرفاً په دې کې کوم مشکل شته چې د هغې نه استفاده وشي. د ژوند ټول اړخونه چې په یو ځای کې ضرور وي د موږ په لاس کې شته. د اسلامي ډلو ګوندونو او ټولنو یوه ستونزه دا هم ده چې دوی ته خپل ځانونه مسلمانان ښکاري او نورو ته په ښه سترګه نه ګوري. لامل یې څه دی؟ کان خلقه القرآن. د الله د رسول علیه الصلاة والسلام اخلاق د قرآن کریم، نو طبعا هغه د موږ په تعریف شي چې اخلاق دي، نو قرآن کریم کې خو یوازې دا اخلاق نه دي.